سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خويندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک اخیری جمعه ده، څه ده چې جمعة الوداع ویل کیږي. الله رب ذوالجلال د تمام رمضان نه چون دا په دې اخیری لس ورځو کې ایښودی دی، او په دې اخیری لس ورځو کې اخیری جمعې ته ډېر زیات فضیلت ورکړی دی. الله رب ذوالجلال په دې ورځ باندې د خپلو بندګانو مغفرت نصیب کوي. په دې ورځ باندې الله رب ذوالجلال د خپلو بندګانو حاجتونه پوره کوي، مرادونه یې الله رب ذوالجلال پوره کوي. اوس په دې ورځ باندې داسې څه عمل کول پکار دي چې د الله رب ذوالجلال نه پې مونږ خپل حاجتونه پوره کړو، خپل ضرورتونه پې پوره کړو، خپل مرادونه پې پوره کړو. عمل انتهایی آسان دی چې د دې په ذریعې سره مونږ د الله رب ذوالجلال رحمت مزید ځان ته متوجه کولی شو. دا عمل انتهایی آسان دی. عمل به تاسو د جمعې د مانځه نه بعد کوئ. کوم وروڼه دي هغه په جومات کې د جمعې مونځ ادا کړي، په خپل ځای باندې به کښېني، او کومې خویندې دي هغوی په خپل کور کې د ماسپښین مونځ وکړي، د ماسپښین د مانځه نه بعد په خپل ځای باندې کښېني او دا عمل به کوي. کله تاسو مونځ وکړو د قبلې په رخ باندې به کښېنئ، یعنی قبلې طرف ته به مخ کې، او 3 پیرې به تاسو درود ابراهیمي ووایئ. د درود شریف نه بعد به 101 پیرې تاسو دا کلمات ووایئ: اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني. دا کلمات یو پیره بیا ویم: اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني. 101 پیرې به دا کلمات ووایئ. دینه بعد به یو پیره تاسو سوره قریش ووایئ: لإلاف قریش. دا به یو پیره تاسو وایئ. د سوره قریش نه بعد به تاسو 11 پیرې سوره کوثر ووایئ: انا اعطیناک الکوثر. دا به 11 پیرې وایئ. د سوره کوثر نه بعد به تاسو سوره اخلاص 3 پیرې ووایئ: قل هو الله احد. سوره اخلاص تاسو 3 پیرې ووایئ. د دې نه بعد به تاسو 9 پیرې سوره فاتحه ووایئ: الحمد لله رب العالمین. 9 پیرې هم ده ووایئ. د دې نه بعد به بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ، او د درود شریف نه بعد به تاسو خپلو حاجتونو دپاره، خپلو مرادونو دپاره دعاګانې وغواړئ. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې عمل په برکت سره ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مرادونه به الله رب ذوالجلال پوره کړي.